د شهرنو د پارک سینما هغه چې د لسګونو کلونو تاریخي ارزښت درلودو سره د افغانستان د لومړنیو جوړو شویو سینماګانو په ډله کې شمیرل کیږي. تازه یې په اړه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل ښاروالۍ ته د تخریب دنده سپارلې او اوس له دې امر وروسته کابل ښاروالي عملاً د دې سینما په تخریب بوخته ده. د لومړي مرستیال په دې پریکړې په غبرګون کې د افغان فلم ادارې ترڅنګ افغان هنرمندانو او د کابل ښار اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دې تاریخي ودانۍ او سینما له ورانولو دې تیر او پر ځای دې له سره ترمیم یا هم د کوم فرهنګي مرکز په توګه ګټه واخلي. زیاد زمینای است همیال در کابل که در غصب مردم است، پیش مردم همیال خودسرانه دیشاباتی کردن، بلند منزلا جور کردن، اونا رو جلوش بگیرن تا خراب کردن یک جای تاریخی که جای تاریخی ما یک خاطرات مردم از داره. مردم فیلم های اینجا دیدن، مردم خودم شخصا از اینجا یک بار تیم موسیقی را بردم به خاطر یک محفلی که داشتیم. زیاد خدمات را هم کردن، نمیفهم چرا چی خرابی که داشتی برام همون صاحب اول کی را ویران میکنه. سینما به خاطر تخریب نمیشد، به خاطر که اینجا جای تاریخی است. اگر جای تخریب میشدی باید یک پارک ملی جور میشد، یک جای فرهنگی جای میشد، آثار تاریخی موشمول باید این چی نمیشد، ویران نمیشد، تخریب نمیشد. لیکوال او ژورنالیست فریدون افرسیابي وایي د پارک سینما چې د هیواد د سینماګانو له ډلې خورا لوی تاریخي ارزښت لري او تقریبا 17 لسیزې له جوړېدو تیریږي، حکومت ته پکار و چې د تخریب او ورانېدو په ځای له دې ودانۍ د کوم فرهنګي مرکز، کتابتون او یا هم موزیم په توګه ګټه اخیستې وای تر څو د ودانۍ د تخریب مخه نیول شوې وای. دیگه هدف ما است که این مرکز بازسازی کنند، یک مرکز تاریخی است، یک میراث فرهنگی است. این به یک شکل دیگه از این در درونش کدام تعمیراتش تغییر میده، بیرونش حفظ کنند و از یک مرکز فرهنگی کار بگیرن برامش. د پارک سینما د ویجاړۍ په اړه د افغان فرهنګیانو، کابل اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو د پراخ مخالفت سره سره د کابل ښاروالي وایي د پارک سینما د بیا ترمیم امکان نشته، خو په پلان کې ده چې پر ځای کومه بله معیاري وداني له سره ورغول شي. متاسفانه سینما پارک گنجایش ترمیم دوباره را نداشت و ما تصمیم گرفتیم تا یکی را تخریب کرده و جای از او یک ساختمانی با معیارهای جدید را اعمال کنیم. طرح ابتدایی نزد ښاروالۍ کابل موجود است، ولی بر اساس هدایت معاونیت اول رئیس جمهوری و رهبری ښاروالۍ کابل دیدگاه‌های مردم نیز باید شامل این طرح شود. پس از جمع‌آوری دیدگاه‌ها و طرح‌های مردمی ما این طرح را واحد ساخته و نهایی می‌سازیم و قسمت تطبیق عملی از این در قسمت اعمار پارک سینما در شهر کابل انشالله آغاز می‌کنیم. د یادونې وړ ده چې د شهرنو پارک سینما له هغه وروسته ورانېږي چې د کابل امنیتي مسؤلیت د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپارل شو او نوموړي د کابل د امنیتي میثاق د طرحې پلي کول پیل کړي.